Sound, voice, and noise. What are the difference among these three words? ګرانو کتونکو اوریدونکو څنګه چې تاسو ته پته ده ساوند وایس او نایس د دې دریوانو تقریبا یو مطلب دی اواز یعنی لږ بږ د دې دریوانو یو مطلب دی اواز او زیاتره کسانو ته دا هم نه ورځي چې ساوند چېرته استعمالیږي وایس چېرته استعمالیږي او نایس چېرته استعمالیږي له استعمال لرې دی بلکې هغه د دې په مطلب او په معنا هم نه پوهیږي نو دې کې زیاتره کسان داسې وي زیاتره سټوډنټس داسې وي کوم چې پکې کنفیوز وي نو انشاءالله دې ویډیو کتل نه بس تاسو د کنفیوژن بالکل ختم شي نو دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ څنګه چې تاسو ته پته ده چې د دې نه مخکې هم موږ یو کلاس اپلوډ کړی د کاسټ پرایس او د ریټ په باره کې یعنی په دغه کاسټ پرایس او ریټ کې ډیفرنس څه دی او د دې معنی مطلب څه دی که تاسو هغه نه وي کتي نو د هغه لینک به درته زه په ډسکرپشن کې درکم او تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ نو تاسو به دغه ویډیو وګورئ د هغه نه به ډیره زده کړه وکړئ او نن به موږ د ساوند وایس او د نایس په باره کې زده کړه کوو ستاسو زیاترو کسانو زیاتره سټوډنټس دا ډیمانډ و دا غوښتنه وه چې تاسو موږ ته داسې مختلف قسمه ورډز راوړئ دا په منځ کې ډیفرنس موږ ته وښایي چې په دغه باندې موږ پوه شو یعنی تاسو ډیرو کسانو دا ویل چې زمونږ زیاتره داسې کوېسچن وي زیاتره داسې مسلې وي کوم چې په روزمره زندګۍ کې روزمره ژوند کې یعنی په ډیلی لایف کې په ډیلی روټین کې استعمالیږي خو په هغه باندې موږ نه پوهیږو او دا ډیر د کنفیوژن شکار یو موږ دغه د مسلو د لاسه انشاءالله په دې یو لیکچر کې به تاسو د ساوند وایس او د نایس په باره کې په پوره ډیټیل سره زده کړه وکړئ نو ساوند څه ته وایي د ټول نه مخکې ساوند څه ته وایي د ساوند مطلب څه دی او د دې مقصد څه دی ساوند په اصل کې ویلی شي اواز ته یعنی که ساوند موږ د پښتو ته ټرانسلیټ کړو د پښتو کې مینینګ وګورو نو د ساوند مطلب دی اواز د ساوند مطلب دی اواز تقریبا لږ بږ وایس هم مطلب دی اواز او د نایس هم مطلب دی اواز یعنی شور خو په دې کې ډیفرنس دی په دې کې د ځمکې او د اسمان عمره فرق دی په دې درې واړو کې داسې نه دي چې درې واړه که په کوم ځای کې تاسو غواړئ چې ساوند استعمال کړئ کوم ځای کې ستاسو زړه غواړي وایس استعمال کړئ او په کوم ځای کې ستاسو طبع نه سمه وي نایس استعمال کړئ نو دا بالکل ټوټلی رانګ کیږي ځکه چې د ساوند ځان له مطلب دی او ځان له یوزز دی د وایس ځان له مطلب دی او ځان له یوزز دی او د نایس ځان له مطلب دی ځان له مقصد دی او ځان له یوزز دی نو انشاءالله راځئ اوس زده کوو د ساوند د ټول نه مخکې د ساوند مطلب دی اواز یعنی ساوند په پښتو کې مطلب دی اواز خو د ساوند نه کم اواز مراد دی ځکه چې زموږ څخه اوازونه مختلف قسمه کیدی شي خو د ساوند نه مراد کم اواز دی ساوند نه کم اواز مراد دی د ساوند د پوهېدو دپاره زه تاسو ته یو اسان ټریک در کوم د دې په مدد سره به تاسو بلکې وایس نایس هم وپېژنئ او په دې ټریک سره به ستاسو دغه درې واړه کنفیوژن ختم شي د درې واړو الفاظو نو راځئ دغه ته ګورو ساوند د ساوند مطلب د اواز که اصل کې که موږ سوچ وکړو نو زموږ سره دوه قسمه اوازونه دي یو د جاندار چیز اواز دی ساوند دی یو د بیجان چیز اواز دی ساوند دی یعنی د بیجان چیز چې کوم اواز دی دا هم زموږ سره په ساوند کیټګري کې راځي او د جاندار چیز چې کوم اواز دی کوم ساوند دی دا هم زموږ سره د ساوند په کیټګري کې راځي نو څنګه راځي زه تاسو ته یو څو اگزامپل در کوم لکه فار اگزامپل د بیجان چیز په اوازونو کې څنګه زموږ سره ساوند راځي یعنی بیجان چیز اوازونو ته څنګه موږ ساوند ویلی شو دغه لپاره څنګه ساوند موږ یوز کولی شو یعنی فار اگزامپل د بیجان چیز اواز تاسو ته یو اگزامپل در کوم لکه فار اگزامپل یو چیر دی چیر ته د سراغ کو د سری پوش کو د سری پول کو ځان طرف ته یا دیکه کو نو دغه چې دا کم اواز کو نو دغه د پاره هم ساوند استعمالیږي یعنی دغه اواز هم زمونږ سره په انګلیش کې ساوند دی او یا فکې تاویږي یعنی ګرمي ده تا فکې لګولې ده پکې چې کم اواز کوي کم شور کوي دا هم زموږ سره د ساوند په کیټګرۍ کې راځي یا فار اگزامپل یو گاډی دی چې گاډی کم ارنډ وکړو کم اواز کوي دا هم زموږ سره د ساوند په کیټګرۍ کې راځي دغه شانتي د یو ماشین یا د یو بل چیز اواز هم زموږ سره په ساوند کیټګرۍ کې راځي یعنی دغه رنګې د دروازې چې کم زموږ سره کم ساوند دی د کم اواز دی دغه شانتي دا هم زموږ سره د ساوند په کیټګرۍ کې راځي
د بیجان چیز اوازونه دي. دغه شانتې د جاندار چیز اوازونه لکه فار اګزامپل یوه مرغۍ ده د هغه اوازونه د هغه چې کوم اواز دی دا هم زموږ سره په ساوند کیټګرۍ کې راځي. دغه شانتې د انسانانو چې کوم اوازونه دي زموږ چې کوم اوازونه دي نو دا هم زموږ سره د ساوند په کیټګرۍ کې راځي. او دا یوه خبره همیشه په یاد ساتئ چې د ساوند به یا زموږ سره ګوډ وي یا به بیډ ساوند وي. یعنی یا به ګوډ ساوند وي یا به بیډ ساوند وي. اواز دا زموږ سره ښه هم کیدی شي او بد هم کیدی شي. یا به ګوډ ساوند وي یا به بیډ ساوند وي. نو تاسو چې څنګه د وکتل سم واورېدل د دې نه معلومیږي دا چې زموږ سره د ساوند دوه کیټګرۍ دي. او دوه کیټګرۍ کومې دي؟ یو دی د جاندار چیز بل دی د بیجان چیز. یعنی د جاندار چیز ساوند یا د بیجان چیز ساوند نو دا زموږ سره د ساوند په کیټګرۍ کې راځي. یعنی په ساوند کې دی کې زموږ سره د بیجان چیز اواز یا د جاندار چیز اواز ته ساوند ویلی شي. یعنی د ساوند چې زموږ سره کوم فزیکل فینامینا ده نو د ساوند مطلب دی د کم وایبریشن په مدد سره د کم لر په مدد سره چې زمونږ غوږونو ته دغه اواز را رسي کم زمونږ ایر ډرم ته دغه اواز را رسي نو دغه ته ساوند وایي په انګلیش لینګویج کې. یعنی هغه اواز کم چې زمونږ سره د یو میډیم په تھرو باندې زمونږ غوږونو ته را رسي زمونږ ایر ډرم وایبریټ کوي او دغه مونږ اورو نو دغه ته ساوند ویلی شي. دا اواز زمونږ سره د جاندار هم کیدی شي او د بیجان هم کیدی شي. دا اواز زمونږ سره ښه هم کیدی شي یعنی ګوډ ساوند هم کیدی شي او بد هم کیدی شي یعنی بیډ ساوند هم کیدی شي. نو اوس زه هم تاسو په ساوند باندې لږ ډېر پوه شوي وئ خو د دې تاسو له موږ ټریک درکوو په اخره کې اوس تاسو ته موږ دا نور هم داسې وایو نو د کوم په مدد سره به ستاسو ډېر ښه یاد شي. او موږ تاسو له یو څو اګزامپل هم درکوو د هغه سره به تاسو ته ساوند وایس او نایس د اګزامپلو په مدد سره نور هم اسان شي او ډېر ښه به مو یاد شي. اول تاسو خو د ساوند په باره کې که ډېره زده کړه نه وي کړې لږه خو به مو کړې وي. صرف د ساوند په اسان الفاظو کې مطلب دا دی د هر یو چیز اواز که د جاندار اواز وي که د بیجان اواز وي که ښه اواز وي او که بد اواز وي دغه د ساوند په کیټګرۍ کې راځي. دغه اواز دپاره موږ ساوند په انګلیش لینګویج کې استعمالوو. لکه څنګه چې مخکې موږ ویل چې ساوند یا به د جاندار چیز اواز وي یا به د بیجان چیز اواز وي. نو چې کله ساوند زموږ سره د جاندار چیز اواز وي د جاندار چیز چې کوم اواز وي د ساوند په ټایپ کې بیا زموږ سره دغه ته وایس وایي. وایس یعنی په لنډو او په اسانو الفاظو کې د وایس مطلب دی د جاندار چیز د لیوینګ تھنګ چې کوم اواز دی دغه دپاره وایس استعمالیږي. دغه دپاره په انګلیش لینګویج کې وایس استعمالیږي. موږ وایس استعمالولی شو. نو د وایس مطلب څه دی؟ د وایس مطلب دا دی چې کوم د جاندار چیز اواز دی زموږ سره کوم لیوینګ تھنګ اواز دی زموږ سره نو دغه لپاره وایس استعمالیږي. لکه فار اګزامپل زموږ سره یوه مرغۍ ده د مرغۍ اواز دی یو انسان دی یا یو بل کس دی هغه د یو چا سره خبرې کوي دغه چې کوم اواز دی کومې خبرې اترې کوي دغه اواز دپاره زموږ سره په انګلیش لینګویج کې وایس استعمالیږي. خو د ټول نه چې کوم امپورټنټ پوینټ دی هغه په وایس کې دا دی چې وایس باندې به موږ پوهیږو. یعنی دا به زموږ سره هغه اواز وي په کوم باندې چې موږ پوهیږو کوم باندې چې زموږ ذهن کولاویږي. یعنی په دې وایس په اواز باندې به موږ پوهیږو دغه میننګ باندې به موږ پوهیږو. لکه فار اګزامپل یو دوه کسان دي په خپل منځ کې کنورسیشن کوي خبرې اترې کوي نو د دغه کنورسیشن باندې موږ پوهیږو. یعنی زموږ په شان انسانان دي زموږ په شان خبرې اترې کوي نو په دغه باندې موږ پوهیږو زموږ ذهن دغه تسلیموي چې د فلانې کس څه وایي نو دغه ته وایس وایي. لکه تاسو به په واتساپ کې هم کتي په واتساپ کې هم وایس ورکړی د وایس لفظ استعمال کړی دی. نو اوس کوېشن دلته دا کریټ کېږي چې دغلته ساوند ولې نه ورکوو دغلته نوایس ولې نه استعمالوو. د وایس لکه څنګه چې تاسو ته ما مخکې ویل چې د وایس مطلب دی د یو جاندار چیز اواز. نو چې کله موږ وایس کوو یعنی په واتساپ کې نو دا خو جاندار کې بیجان چیز خو وایس نشي کولی. او ټول نه مین خبره چې کوم ده دا ده چې په دغه وایس باندې موږ پوهیږو دغه موږ اورېدلی شو په دغه باندې موږ پوهېدلی شو. او بل مین خبره چې کوم ده په وایس کې یعنی په اواز کې وایس دا زموږ څخه هغه اواز دی په کوم باندې چې موږ پوهیږو نو دغه لپاره موږ وایس په انګلیش لینګویج کې استعمالولی.
زما امید دی چې تاسو به په وایس باندې هم پوه شوي. موږ تاسو داسې نه پرېږدو، بالکل بېغمه اوسئ، ځکه چې په تاسو کله به دې ویډیو باندې کلیک وکړئ، زموږ ویډیو ته راشئ، زموږ چینل ته راشئ، نو بیا بالکل چې کوم مقصد دپاره تاسو راغلي وئ نو په هغه باندې به موږ تاسو لازمي پوهه کوو. او بیا هم که چېرې یو کس پوهه نه شي نو زموږ سره په کمنټ سیکشن کې خپله رایه شیر کړئ. انشاءالله موږ به تاسو ته د دې نه هم نور اسان او په اسان الفاظو کې تاسو ته راوړو. په اسان الفاظو کې به تاسو ته کلاس ریکارډ کړو. نو زما امید دی چې کله تاسو زموږ په ویډیو باندې کلیک کړی دی او تاسو دا ویډیو تر اخره پورې کتلی وي، نو زما امید دی چې بیا به ستاسو هېڅ قسمه کوېسچن نه پیدا کېږي او نه به پاتې کېږي. ځکه چې موږ په دې ویډیو باندې ډېره محنت کوو، ډېره خواري کوو، نو پلیز مهرباني وکړئ تاسو موږ سپورټ کړئ، دا چینل ورسره سبسکرایب کړئ که تاسو په دې چینل کې نوي وئ. او که په دې چینل تاسو سبسکرایب کړی آلریډي نو تاسو یو ښکلی شان کمنټ موږ ته وکړئ او دا ویډیو لایک کړئ. ځکه ستاسو په دې کمنټ باندې ستاسو په دې لایک باندې هېڅ هم نه کېږي او په دې باندې موږ ته یو ډېر غټ موټیویټډ میلاویږي، یو غټ موټیویشن میلاویږي. یعنې کله چې تاسو کمنټ وکړئ، کله زموږ تاسو ویډیو زموږ لایک کړئ نو دې نه موږ ته دا پته لګي چې د زموږ کوم کتونکي دي، کوم اورېدونکي دي، د هغه دا ویډیو، دا لیکچر، دا قسمه ټاپک خوښیږي. نو بیا موږ هم د هغه مطابق نور ټاپک راوړو. نو زما امید دی چې تاسو په دې باندې پوه شوي وئ. نو اوس راځو نایس ته ګورو. د نایس مطلب څه دی؟ د نایس اصل کې مطلب دی نو وایس، یعنی نایس په اصل کې شارټ فارم دی د نو وایس. د نو وایس نو مطلب څه شو؟ وایس نه. د وایس مطلب دی اواز، نو وایس نه اواز. نو د دې مطلب دا شو چې نایس دا زموږ سره وایس نه دی، یعنی نویز دا زموږ سره وایس نه دی. مطلب څه؟ یعنی مطلب دا وایس دا زموږ سره هغه اواز و په کوم باندې به چې موږ پوهېدو. نو وایس د دې مطلب دا دی چې وایس نه، یعنی وایس نه شو. نو د دې مطلب دا دی دا هغه اواز دی زموږ سره په کوم باندې چې موږ نه پوهېږو. نویس مطلب هم دی تقریبا اواز، بلکې دې لپاره شور هم استعمالیږي، دې مطلب دی شور. نایس دا زموږ سره هغه اواز دی په کوم باندې چې موږ نه پوهېږو، په کوم باندې چې زموږ ذهن نه کولاویږي. نویس دا زموږ سره هغه اواز دی په کوم چې موږ نه پوهېږو. لکه فار اګزامپل یوه کمره ده یا په یو ځای کې د خلکو ډېر یو غټ رش دی، په هغه ځای کې چې کوم خبرې کېږي، کوم خبرې خلک کوي، نو په دغه باندې موږ نه پوهېږو. دغه موږ ته یو قسمه داسې محسوسېږي چې دغه اواز یو قسمه شور دی. یعنی په کوم خبرو چې موږ نه پوهېږو، په کوم اواز چې موږ نه پوهېږو، نو دغه لپاره شور هم استعمالیږي. شور هغه اواز دی په کوم باندې چې موږ نه پوهېږو. او بله د امپورټنټ خبره دا ده چې شور دا زموږ سره، یعنی نویز دا زموږ سره انوانټډ انوایرمنټ جوړوي، یعنی هغه انوایرمنټ کوم چې موږ نه غواړو چې دا کریټ شي. نویز دا زموږ سره هغه اواز دی په کوم باندې چې موږ نه پوهېږو، یعنی کلیرلی په دغه باندې موږ نه پوهېږو. نو اوس راځئ د درې واړو یو شارټ کمپیریزن کوو او دې ته ګورو. څنګه چې مخکې موږ وویل چې ساوند دا زموږ سره اواز ته وایي. ساوند دا زموږ سره د جاندار هم کیدی شي او د بېجان هم کیدی شي. نو اوس په لنډ الفاظو کې څنګه چې موږ وویل په ساوند کې چې ساوند به زموږ سره یا د جانداري اواز یا به د بېجان اواز یا به ښه اواز یا به بد اواز. نو چې کله زموږ سره یو اواز دا د جانداري او ښه اواز یعنی زموږ په ذهن باندې ښه اثر کوي، په کوم باندې چې موږ پوهېږو، نو دغه ته په انګلیش لینګویج کې وایس وایي او دغه لپاره وایس استعمالیږي. او بل هغه اواز په کوم باندې چې موږ نه پوهېږو، کوم چې زموږ په ذهن باندې ښه اثر نه کوي، کوم چې موږ نه غواړو چې دا کریټ شي، نو دغه ته په انګلیش لینګویج کې نویس وایي او دغه لپاره په انګلیش لینګویج کې نویز استعمالیږي. نو راځئ اوس یو څو اګزامپلو ته ګورو. فار اګزامپل the sound of birds is very lovely. The sound of birds is very lovely. یعنی د مرغو چې کوم اواز دی دا ډېر ښکلی وي، ډېر اټریکټیو وي، ډېر لولی وي. نو دا ساوند زموږ سره دا د یو جاندار چیز اواز دی، د برډز اواز دی. ساوند دا زموږ سره په دې کې راغلی، نو د دې مطلب دا دی چې دا زموږ سره د څه اواز دی؟ نو دا زموږ سره اواز دی د برډز، یعنی د مرغو اواز دی. مرغۍ زموږ سره څه دي؟ مرغۍ زموږ سره جاندار دي. نو the sound of birds is very lovely. I like the sound of rain. I like the sound of rain. یعنی د باران چې کوم اواز دی، کوم ټک ټک اواز دی، نو دا زما ډېر خوښ دی. I like the sound of rain.
که دلته تاسو وګورئ دې سنټینس کې نو دلته باران زموږ سره راغلی او دې سره موږ ساوند استعمال کړی، یعنې د باران د اواز سره موږ ساوند استعمال کړی. ساوند ورسره موږ ځکه استعمال کړی چې دا زموږ سره د بیجان چیز اواز دی. یعنې نو تاسو ته څنګه پته ولګېده په پیل اگزامپل کې موږ ساوند استعمال کړی د برډز د اواز سره. نو دلته زموږ سره ساوند استعمال شوی د جاندار چیز دپاره. په دویم اگزامپل کې ساوند موږ استعمال کړی د باران دپاره، نو دلته زموږ سره ساوند دا د بیجان چیز دپاره استعمال شوی دی. نو څنګه چې تاسو یاد وي مخکې موږ په ډیفینیشن کې د ساوند ویلي چې ساوند به زموږ سره د یو جاندار چیز اواز وي یا به د یو بیجان چیز اواز وي. نو دغلته په دې اگزامپلو کې تاسو هم وکتل. راځئ اوس د وایس اگزامپلو ته ګورو. For example, your voice is very melodious. Your voice is very melodious. د دې مطلب دا دی چې ستا اواز ډېر ښکلی دی. Your voice ستا اواز is very melodious. melodious مطلب دی ډېر ښکلی ډېر سوریلی. نو دلته موږ استعمال کلی وایس دی. وایس موږ ځکه استعمال کلی نو دلته زموږ سره راغلی جاندار چیز دی. یوه خبره کلیر شو. دویمه دا ده چې زموږ سره چې ستا دا کم اواز دی نو دا ډېر ښکلی دی، یعنې ستا په اواز باندې موږ پوهېږو، یعنې ستا اواز زموږ خوښ دی، ستا په اواز باندې موږ پوهېږو. نو یعنې دا اواز چې کوم دی نو دلته موږ وایس استعمال کلی ځکه چې دا زموږ سره یو د جاندار چیز اواز دی، یعنې ته زموږ سره جاندار یې، ته یو جاندار یو لیوینګ تھنګ یې. او دویم دا ستا چې کوم اواز دی دا ښه دی، یعنې په دې باندې موږ پوهېږو، ستا اواز خوږ دی، نو دغه لپاره ځکه موږ وایس استعمال کلی. د جاندار چیز اواز دی او په دې باندې موږ پوهېږو، نو دې لپاره وایس استعمالیږي او موږ استعمال کلی هم وایس دی. His voice is very low. His voice is very low. یعنې د هغه اواز ډېر سلو دی، د هغه اواز سم نه راځي. نو هغه دا زموږ سره یو لیوینګ دی، نو د هغه لپاره موږ وایس استعمال کلی. His voice is very low. I recognize your voice over the phone. I recognize your voice over the phone. یعنې ما ستا اواز وپېژاندو. کله چې تا رنګ وکړو نو په موبایل باندې ما ستا اواز وپېژاندو چې ته فلانی کس یې. I recognize ما وپېژاندو your voice ستا اواز over the phone په موبایل باندې. For example, there is a lot of traffic noise in the class. There is a lot of traffic noise in the class. یعنې په دې کلاس کې زموږ سره د ټرافیک په شان اوازونه خیږي، یعنې ډېر بد بد شور دی، په دې کې ډېر بد بد اوازونه خیږي. دلته موږ نوایز استعمال کړی. نوایز موږ ځکه استعمال کړی چې دلته زموږ سره په دې کلاس کې په دې کلاس روم کې کوم اوازونه دي، یعنې دا په موږ باندې ښه نه لګي، په موږ باندې ښه اثر نه کوي، یعنې موږ نه غواړو چې دغه اوازونه واورو، دا زموږ په سکون کې یعنې خرابي راولي، خلول راولي، نو دغه لپاره موږ نوایز استعمال کړی دی. دلته موږ وایس نه دی لګولی، دلته موږ ساوند نه دی لګولی، ځکه چې دا کوم اواز دی زموږ سره دا زموږ سره unwanted دی. د کلاس روم نه چې کوم اواز راځي دا زموږ سره unwanted دی، دا زموږ سره یو قسمه شور دی، دا زموږ نه دی خوښ، یعنې په دغه اواز باندې موږ نه پوهېږو، نو دې لپاره بیا موږ نوایز استعمال کړی دی. There is a lot of traffic noise in the class. Don't make noise in the class. په کلاس کې شور مه کوئ، یعنې کله چې ته یو کس ته چې په کلاس کې شور مه کوئ نو شور د چا نه دی خوښ، ځکه چې ستا په سر باندې درد راولي، نو ته بیا ویلی شي don't make noise in the class. The machine is making too much noise. The machine is making too much noise. یعنې دا ماشین ډېر شور کوي. The machine is making too much noise. دا ماشین زموږ سره ډېر شور کوي. نو زما امید دی چې ستاسو به دا ویډیو تر اخره پورې کتلي وي او ستاسو به ډېره خوښه شوې وي. دا ویډیو به لږه ډېره لنډ شوې هم وي، خو زه دغه لپاره معذرت غواړم. یعنې دا ویډیو موږ لنډ کوو ځکه چې ستاسو کوم حق دی چې دا موږ پوره ادا کړو، ځکه چې په دې ویډیو باندې موږ خواري کوو، موږ چې زموږ دا خواري هم هسې لاړه نه شي او ستاسو محنت هم هسې لاړ نه شي. یعنې تاسو چې دا ویډیو وګورئ بالکل تاسو ته داسې یاد شي لکه تاسو چې د مخکې نه یاد وي. نو که چېرې ستاسو په ذهن کې څه قسمه کوېسچن وي او تاسو زموږ سره خپله رایه شیر کول غواړئ نو زموږ سره په کمنټ سیکشن کې شیر کولی شئ. که چېرې ستاسو دا ویډیو خوښه شوي 2-3 الفاظ هم زده کړي وي نو پلیز مهرباني وکړئ دا چینل ورسره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو ورسره لایک کړئ او یو ښکلی شان کمنټ موږ ته په خپله په کمنټ سیکشن کې پرېږدئ. نو زما امید دی چې بس همدومره به بس وي، په دې کې به تاسو ډېر ښه الفاظ او جملې زده کړلې وي.